हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद साहब का नाम पता है आपको? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का नाम नहीं पता आपको? السلام علیکم ملګرو بچی ما او یو ویډیو ډیره زیاته وایرل په فیسبوک باندې دا یو انکر چې کوم دی په پاکستان ملک پښتني کوي او سب ته پوس کوي د دین په حواله سره نو ټول چې کوم دی چا وته څه ویلي چا څه واسي خبر ده دی پر د چیرې هغه کسان لپاره دا ویډیو د کوم چې زیاتره په تبلیغ باندې مطلب شکایتونه کوي چې تبلیغ نه دی په کار تبلیغیان اوسګاران دي مختلف قسم خبري روانې دي نو د دې ویډیو نه لګ ډېر عبرت واخلئ چې په پاکستان کې مسلمانۍ څومره ده یعنی ګوره د چې د څومره کسانو تپوس کړی دی نو ټول مطلب ناکام شوي دي چې څوک سوی ټول نړومبې دا ویډیو ګورو او دا هغه تپوسونه دي کوم چې روزمره زندګۍ کې راوستل پکار دي مطلب دا دی چې دا د هر چا مطلب دا په ذهن کې ښودل پکار دي دا خو هغه دغه دا دی چې ته حلال او حرام وپېژنې داسې مطلب مثال په تور باندې چې ته ستا پې ژوند ښه تېرېږي لکه مشران یو خبره کوي چې تعلیم دومره وکړو چې ته پې سپورټ پړولی شي نو دا هم هغه دغه سوالات دي او هغه خبرې دي چې کوم زه چې هر چا له لازمي ورځي خو پته نشته چې دغه کسان پکې ولې غلط شوي دي نو د دوی مونځ به زه چې څنګه دي کېدای شي دوی له مونځ هم نه ورځي بهرحال تنقید نه کوو د ټول نه بیا دا ویډیو ګورئ خو دا ویډیو پوره ګورئ چې سوالات څه دي او د هغې جوابات به بیا انشاءالله زه چې تاسو ټولو له درځي که چا له نه ورځي نو د دغه تپوسونه وکړئ د چا څه غلطیانې وي هغه وباسئ د راځي له اول د دوی دا ویډیو ګورو خو دا ویډیو راسره مکمل وګورئ مخکې ډېره شیر کړئ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद साहब का नाम पता है आपको? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का नाम नहीं पता आपको? मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ ये। सर गुस्ल के अंदर कितने फर्ज है? गुस्ल करना, गुस्ल के अंदर कितने फर्ज है? गुस्ल के अंदर 7। सर जरा बता सकते हो कौन कौन से? गुस्ल के अंदर फर्ज किस तरह के तो खैर नहीं पता। कलमे के अंदर कितने फर्ज है? ملګرو دغه ویډیو به مو کتلی وي د دغه انکار ده چې کم تپوسونه هم کړي دي ټول چې کوم دی مطلب خلک ناکامه شوی دی نو بهرحال دا نه وایي چې دا به دوی له یا ورځي نه خو چونکې ذهن داسې جوړ شي چې مثال په طور باندې دې طرف ته د خلکو دیهان ډېر زیات کم شي نو دغه چې کوم تپوسونه دي عموما دغه تپوسونه دي چې کلمه کې څو فرض دي نو ټولو له پته چې 15 پکې فرض دي بیا مطلب دا د کلمه په ژوند کې یو ځل ویل داسې دا بل تر رسول د دې په الفاظو ځان پوه کول د دې د لاندې ژوند تېرول په دې عمل کول دا د کلمې فرض دي بیا غسل کې څو فرض دي د غسل فرض به هم دغه کسان نه ورځي دا ګورئ نو دوی په دې ژوند کې چې تلام بیناسي خبره دا ده چې مانځله به څنګه ځي مطلب بیا به د دوی مونځ څنګه چې غسل کې 3 فرض دي د غسل فرض هم دوی نه ورځي نو ډېره د افسوس خبره ده ځکه چې دا وګوره مطلب دا دی په نن سبا زمانه کې مسلمان دومره پاتې شو چې هغه د غسل فرض مطلب دا دی هغه له نه ورځي یا په کلمه کې څو فرض دي وغیره دغه له نه ورځي نور داسې چې کوم تپوسونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار څه نوم دغه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار چې کوم دی عبدالله د مور نوم امینه دا چې ما څنګه وایي یاره دا هغه سوالات دي چې یاره دا په روزمره زندګۍ کې بار بار دوهراویږي مطلب ویلی کېږي نو پکار دی چې یاره دا لږ ډېر زموږ په دې ذهن کې وي د ټولو مسلمانانو دا ویډیو شیر کړئ او کم سے کم یاره زه یم چې په ژوند کې داسې روزه هم ښه وي دا کومه چې چیله یادېږي 40 ورځې دا هم ښه وي ځکه چې یاره د چا څه نیمګړتیا وي خاص کر د دین په لحاظ سره په مانځه کې غلطیانې یا داسې نور څه وي نو چې یاره هغه د دې په دې تبلیغ په دې سې روزه چې ورته کوم د 3 ورځو د کمګش وي نو په دې کې ډېر غلطیانې چې کوم دی هغه د انسان نه وځي نو دا ویډیو صرف د دې په لحاظ سره و چې یاره ملګرو دا ډېره مشهوره کړې وه دا یو ویډیو چې یاره دا وګورئ او بیا مونږ لیکلي په ټایټل د دې دا چې یاره صاحبان وایي چې یاره تبلیغان ته څه ضرورت پکې نشته نو لازم ضرورت دی دا ګورئ د دوی مطلب څومره کمی دی د دوی په دې ژوند کې چې یاره د غسل فرض دوی له نه ورځي داسې کلمې فرض دوی له نه ورځي کلمې مانسه ده د هغې دوی له نه ورځي نو ملګرو دا کمی به شی د ځانه ویستل پکار دي او ښه کمنټس وکړئ د خپلې رایې چې یاره دا ګورئ دا مطلب نن سبا دومره کمزوری مسلمان پاتې شوی دی خو دا ویډیو ډېره شیر کړئ ملګرو مخکې شیر کړئ د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه ملګرو خو دا څومره هم چې کمی به شی دی لکه ما دا وایي دا روزمره الفاظ دي مطلب دا روزمره زموږ په ژوند کې دوهراوي نو دا خامخا په ذهن کې ایښودل پکار دي لکه د جنازې نیت شو د لارې د تلو دا کومه د واشو کور ته ننوتو دا عموما دا چې کوم دی تېرېږي ویډیو ډېره شیر کړئ ملګرو ډېره زیاته مننه